بیګا زه ناست وم هم ستا تصویر ته بیګا زه ناست وم هم ستا تصویر ته کله ته ناسته یې زما تصویر ته بیګا زه ناست وم هم ستا تصویر ته کله ته ناسته یې زما تصویر ته اوښکې مې راغلې په ګریوان بهېدې اوښکې مې راغلې په ګریوان بهېدې ما کړې خبرې د اشنا تصویر ته اوښکې مې راغلې په ګریوان بهېدې ما کړې خبرې د اشنا تصویر ته کله خفه شوې له مانه ګرانې کله خفه شوې له مانه ګرانې ته هم ګیله کوه زما تصویر ته کله خفه شوې له مانه ګرانې ته هم ګیله کوه زما تصویر ته زما د زړه آواز هیڅ چا نه اورېد زما د زړه آواز هیڅ چا نه اورېد ځکه ګیله مې وکړه ستا تصویر ته ها لیونی اظهار ناوخته پورې ها لیونی اظهار ناوخته پورې مدام ژړېږي د یو چا تصویر ته مدام ژړېږي د یو چا تصویر ته سړی مجبور شي ګینې سله د یو څه وایي سړی مجبور شي ګینې سله د یو څه وایي بل ته یې ولې وایي خپله د یو څه وایي سړی مجبور شي ګینې سله د یو څه وایي بل ته یې ولې وایي خپله د یو څه وایي دی د اقرار وکړي اظهار د محبت دې وکړي دی د اقرار وکړي اظهار د محبت دې وکړي ځکه ترې زار نه شومه هله د یو څه وایي دی د اقرار وکړي اظهار د محبت دې وکړي ځکه ترې زار نه شومه هله د یو څه وایي مینه کوي ورباندې ګران یمه که نه یې منې مینه کوي ورباندې ګران یمه که نه یې منې ورکړه قسم د زړه له تله د یو څه وایي تمامي عمر مې په دغه لږه تنده تیر شو خدای ته دې وګوري او کله دې یو څه وایي تمامي عمر مې په دغه لوږه تنده تیر شو خدای ته دې وګوري او کله دې یو څه ووایي اوس چې ته نه یې په ګودر کې په ګودر جونې پیغور راکوي اوس چې ته نه یې په ګودر جونې پیغور راکوي یوه دې وخاندي او بله دې یو څه ووایي سړی مجبور شي ګینې سله دې یو څه ووایي بل ته یې ولې وایي خپله دې یو څه ووایي دی د اقرار وکړي اظهار د محبت دې وکړي ځکه ترې زار نه شومه هله دې یو څه وایي سلامونه او پوښتنه مینه د شمشاد ټلویزیون ټولو لیدونکو ته د راډیو اوریدونکو ته هغوی چې همدا مهال را سره یو ځای دي او د خیال څاڅکي ادبي خپرونه د شمشاد ټلویزیون پر سکرین ګوري او د راډیو له څپو څخه یې اوري مننه چې ستاسې لومړنی انتخاب شمشاد راډیو ده له هغو لیدونکو اوریدونکو ځانګړې مننه چې هره اونۍ د خیال څاڅکي ادبي خپرونې د اورېدو او لیدو په تمه دي میلمانه خو طبعا تر ډیره برخه موږ سره ځوانان یي او دا اونۍ هم را سره یو داسې څوک یو داسې ځوان چې هغوی چې له شمشاد سره مینه لري هغوی چې شمشاد ګوري شمشاد اوري نو ښکاره ده چې د ده غږ سره به پوره اشنایي ولري هغه څوک چې تقریبا د شمشاد راډیو له څپو یې څو کاله پرله پسې غږ ووت او ډېری مینهوال یې پیدا کړي وه په تګ یې ډېر خلک بیا خفه هم ول نن خوشبختانه را سره خپرونه کې میلمه دی نو لیکوال هم دی ژورنالیست هم دی شاعر هم دی نور کمالونه هم لري سید عمر سهار یادوم هغه چې
تقریبا تر ډېره ملګري وایي چې مغرور انسان دی. سهار صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ډېره مننه اظهار، تاسو ستړي مه شئ. مننه. ټولو لیدونکو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې ټول به ښه وي، ته به ښه وې. ډېره مننه، په خیر راغلی. په خیر راغلی. مننه چې د خیال ساز کې دی خوندورې خپرونه ته دی. زه رابللی یم، واقعا ډېر خوشحاله یم. خیر اوسئ. او یوه بله خبره به هم دلته درته وکړم د لیدونکو په مخ کې، پکول دې مبارک شه. خیر اوسئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. زه خوشحاله یم چې نن خپرونه کې راسره ته یې. یو خو به دی چې بانډار به وکړو، قصې به وکړو، خاطرې به شریکې کړو. ډېر څه نه چې زه خبر یم غواړم لیدونکي خبر کړم، ورنه په هغې اړه به خبرې وکړو، په شعر و شاعرۍ به وغږېږو، ژورنالیستیکي فعالیتونو باندې به وغږېږو. ډېری خلکو سره همدا پوښتنه سید عمر سهار غږ ولې نسته، دا چېرته لاړه که نه. هغوی فکر کوي لکه چې همدلته دی غږ نه کوي. نو ما ولې ادلون بدلون سته، څوک یو ځای کې څوک بل ځای کې، دا نو معمول ده په ټوله دنیا کې. ښه راغلاست، خوشحاله یم چې ته راسره یې پیل کې غواړم د تعلیم په اړه دې وغږېږم. ډېر داسې رسمي هم نه غږېږم، غواړم هغه د ملګرتیا فضا کې در سره وغږېږم. ډېره مننه اظهار. زه سید عمر سهار او کمپیوټر ساینس مې لوستی، ژورنالیزم کې مې تر خپلې وسې زده کړې کړي، خو اوس مهال د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي محصل یم. بس دی نور به زه ووایم. ښه، زموږ یو تقریبا خاطره ویلې مې، خو همکار مې خفه نشي کېدی ځکه اوس موږ سره شتون نه لري. ممکن کله کله چې خاطرې پس شا وایي بیا خفه کېږي. یو خبره چې مخکې له نور موضوعاتو ته راسمه، ولې اول د کمپیوټر ساینس ویلې، اوس د سیاسي علوم انتخاب کړل او مینه کار ژورنالیزم کې دې زیات کړی، علت چې ده؟ اظهار کمپیوټر ساینس خو مې ځکه ویلې چې زما دپاره یو ډېر ښه چانس برابر شو، او چانس دا و چې د کمپیوټر ساینس د زده کړو دغه مرکز، دغه انسټیټیوټ زما د کور په 100 میټرۍ کې و. خلک به ورتلل، هلته محصلین موږ لیدل، نو وهڅېدم چې باید ووایم. بله ډېر هغه دلیل چې ما سره دی او لامل یې همدا شو، هغه دا و چې نن سبا اوسنۍ پیړۍ، اوسنۍ زمانه، اوسنۍ وخت د ټکنالوژۍ وخت دی. موږ که هر چېرته ځو، که هر چېرته دنده اخلو، که هر چېرته کار کوو، خو موږ باید له ټکنالوژۍ سره پوره اشنا واوسو. یو دلیل دا و. ژورنالیزم برخه وي که هغه برخه وي چې د ټکنالوژۍ سره پکې بلد نه وي، سړي ته په کار کې ډېر زیات خنډونه پیدا کېږي. نو لامل هم دا و. او بل شوق مې و، زه به بیا خاطره درته وروسته وایم، خو نهایت ډېر مې شوق و له تخنیک سره، له ټکنالوژۍ سره چې زه پکې کار وکړم، یاد یې کړم او لاسوهنه پکې اته وکړم. که شی خرابوم که جوړوم، خو چې لاسوهنه پکې وکړم، دې سره مې علاقه وه. تر څنګ خبریالۍ ته راغلم، ژورنالیزم زده کړې مې وکړې، رسنیو کې مو کار وکړه، بیخي زیات ورباندې مین شوم. ما په ژورنالیزم کې لیسانس نه دی کړی، خو شاوخوا 2 کاله کېږي دغه برخه کې کار کوم، لا هم پکې روان یم. نو د ملګرو پوښتنه دا وه چې زه به سیاسي علوم ورسره ولولم، ځکه ډېری ملګري وینو چې ژورنالیزم ته راغلي، خبریالۍ ډګر ته راغلي، سیاست ته هم ښه شوی. یعنې ځینې وخت داسې سړي خپله علاقه کوي، ځینې وخت سړی ملګرو درته ویلي چې ژبه خو خدای درکړې ده سیاسي علوم ولوله، مجبوره کېږي یا هم په خپله علاقه باندې تشویقېږي د ملګرو له خوا نه چې تا کې دغه خویونه شته، ته به ډېر ښه وچلېږي، سیاست ته مخه کړه. نو حقوق او سیاسي علوم لوستلو بل دلیل دا و. ژورنالیزم سره د ډېره مینه وه له پایله، په دې ملګرو هم ویلې، اوس به هم وي یا شته ستا خبره. پیل کې د ننګرهار، لغمان په شرقي زون کې په راډیوګانو کې کار کوه. هغه وخت زما په یاد ستاسو همیشه چې به موږ ننګرهار ته کله راغلو سره وم لیدل چې زموږ په خپرونو په اړه به دې ویلي، معنا داسې اورېدله دی. باور دې درلوده چې شمشاد ته راځې او دغه د راتګ په اړه دې ووایه چې څونه خوشحاله وې کله چې دغه هغه امتحان کې ته بریالی سوې، بیرته زیری در باندې اوس دغه کیسه راته وکړه. بیا به نورو مسایلو ته راسو، د ژوند مسایلو ته باندې هم راشو، په ژورنالیستیکي فعالیتونو او شعر و شاعرۍ به دې خبرې وکړو. اظهار زما له ژورنالیزم سره دومره مینه وه چې زه به مکتب ته په لار روان وم، هېڅ به هم راسره نه و، خو زه به ما له ځان سره دا فکر کوو، مثلا زه راډیو ته لاړم، ښه نو زه به څه وایم، بس د خپرونې انانس به مې ځان سره جوړو چې زه به داسې خبرې کوم، خبرونه به مې ویلې، حتی ما به مجلې او اخبارونه پیدا کول، ورځپاڼې، هغې کې به ما چې خبرونه لیدل، ما به ځان سره، موبایل را سره نه و هغه وخت، موږ په کور کې ډېر وړوکی ټایپ درلوده، هغه یوازې د ریکارډ دپاره و چې غږ به یې ریکارډ کوو،
ما په هغې کې به خبرونه ریکارډ کول، بیا به یو سره بټن هم لرله. یو سره بټن هم لرله، هو. ما به بیا اورېدل چې زه څنګه کولی شم که نه شم کولی. یو موخه مې د ژوند دا کله چې شمشاد راډیو تاسیس شوه، نشرات یې پیل کړه، په ننګرهار کې نورې رسنۍ هم وې، نو زما هدف دا و چې په ننګرهار او په لغمان کې به کار کوم، شمشاد ته به ځم. دې دپاره ما ډېر وخت ټاکلی و چې زه به یعنې مثلا 5 کلو کې 6 کلو کې دې سټیج ته رسېږم. علاقه دومره ډېره وه چې په 2.5 کلونو کې دې ته برابر کړم چې بالاخره شمشاد کې راته د کار زمینه برابره شي. د کار د پیل کیسې بیخي ډېرې جالبې دي. نهایت ډېره ګرمي وه، سخته ګرمي وه، او زموږ یو ملګري ما ته زنګ ووهه ننګرهار کې چې په شمشاد کې یو بس اعلان شوی، مول تا چېرته ولیده؟ وایي چې د تلویزیون په دې ټیکر کې اعلان تیر شو. ښه مول چې خو ته ورته اپلای وکړه که نه؟ وایي چې زما خو پوهنتون پاتې دی او ته تیار کمپیوټر ساینس نه فارغ شوی، د تخنیکر بس دی که اپلای ورته وکړې. مول چې بس تا د کور ودانې خیر اوسې. شمشاد کې مې ډېر ملګرو سره پېژندلم، نه ځینې را سره فیسبوک کې فرینډ و، دوی ته مې دوی ته مسج وکړه چې دا یو بس اعلان شوی دغه ایمیل یې راته راکړئ. کور یې ودان، ایمیل یې راکړه. ښه اوس نو ما سره خو ایمیل به څنګه شي، سی وي به څنګه لیږم. زمونږ په کندوز کې یو ملګری دی، هغه ته مې زنګ ووهه، خپل ایمیل پاسورډ مې ورته ورکړه چې دا زما ایمیل دی، دا خلاص کا، دې کې زما سی وي ده، یو چاته مې لیږلې، هغه سی وي به واخلي، کاپي به یې کړي او دغه ایمیل ادرس ته به ولیږي شمشاد کې بس اعلان شوی. راپسې ویم خندل، ښه شمشاد ته اپلای کوې؟ مول هو. ښه زه وایي که نو به زه یې کوم، بس وایي کړه. بله ورځ یعنې ډېر کم وخت پکې وتی، شاوخوا 15-16 ورځې، ډېره سخته ګرمي وه. زه له لغمان مرکز نه د کور په لور روان وم، په موټر کې ناست وم چې یو چا زنګ ووهه، سلام جوړ په خیر، په دري خبرې وکړې، سید عمر سهار هستی. هو ښه نو سبا 9 بجې په شمشاد کې د امتحان دی، تاسو دلته اپلای کړی وه، نو ته راشه. نهایت ډېر خوشحاله شوم. غږ دې وپېژانده د چا و؟ خو یاد دی ده ځکه وروسته خو بیا راغلی کار دې وکړه. هو یاد دې په خیر اوس نشته شمشاد سره، د شمشاد د منابع بشري مسؤل و. هو په دري را سره خبرې وکړې. نو نهایت ډېر خوشحاله شوم. ښه اوس دا خبره چا سره شریکوې؟ ښه شمشاد ما ته زنګ راغلی، دا څومره غټ کار شوی. زمونږ ډېر نږدې ملګری، کله چې لیدونکي اورېدونکي غواړي په تمه کې همدلته ودرېږه، کیسه لږ وروسته کوو. دوستانو موږ ځو لنډې دمې ته، بېرته له دمې راګرځو، تاسې د سهار صاحب کیسه مکمله به واورئ. تا ته پکار ده چې سجدې وشي، خو بیا به کافر شم، بیا به خدای خفه شي. که زه خفه شم بلا راپسې، خو پکار نه ده چې لالی خفه شي. ښه راغلاست، ستړي مه شئ. د همدې بیتونو خالق سید عمر سهار را سره مېلمه دی. کیسه یې کوله، منځ کیسه لکه سریال سې سټاپ کېږي یا درېږي، وقفه راځي منځ کې، بلې برخې ته یې ټول په تمه وي. تاسې هم په تمه وئ سید عمر صاحب قصه کوي. مهرباني بیا هم ښه راغلاست، قصه ورو. مننه اظهار. نو ما ویل چې ښه اوس دا خبره دا کیسه دا چا سره شریکه کړم، دا خو ډېر غټ کار شوی. یو ډېر نږدې ملګری و، هغه ته مې زنګ وکړ چېرته یې؟ وایي چې زه خو دغه ځای کې یم، ولسوالۍ بازار کې یم، ورغلم. نو ده ویل چېرې ته اوس چې کوې مړه، ته اوس کور چاته پرېږدې او ته کابل ته ځې، دا خو مسافري به څنګه شي. ما ویلې یا به کامیابېږم یا نه، خو شمشاد ته ځم، امتحان ورکوم، چار څنګه شو. وایي ښه نه یې سارېږي. نو مول ځم. نو ما ته ویلي وو چې سبا باید 9 بجې دفتر ته راشي. دا ټیم نو داسې وخت دی چې د مازدیګر 3 بجې دي او بله خبره نه هېره وه چې روژه ده. روژه ده. نو ډېر په عجله کور ته راغلم، کور کې مې دا خبره شریکه کړه. ما ویل چې بس زه کابل ته ځم. څه کیسه ده؟ دغه چل دی. نو کور کې چا ممانعت ونه کړو، بس وایي چې دا کار شوی نو بس دا ورشه. مازدیګر مې حرکت وکړه، لاره ډېره سخته بنده وه، برېښمین تنګي کې سروبي نه ښکته په دغه ځای کې چې لغمان نه راتلم، روژه ده، لاره بنده وه. موږ همدلته په هندواڼه باندې روژه ماتې وکړه. د شپې ډېر ناوخته کابل ته راورسېدم، شپه مې دلته وکړه او سهار د دې په ځای چې 9 بجې راشم، د خوشحالۍ 8 بجې راغلم چې ناوخته نه شي راباندې. 9 بجې راغلم. نو شمشاد ته کله نوم راغلی، بیرون دروازه کې یو ځای کې موږ ته ځای جوړ شوی و چې امتحان ته نور کسان هم راتلل، دلته کېناستم. د همکاران د شمشاد سهار و، نو دوی تله راتله. نو ما ویل چې زه اوس دلته ناست یم، داسې وخت به راشي چې د دې خلکو غوندې داسې لاړ شم راشم، داسې کار را سره دروازه کې تېر شم، دلته کار وکړم.
هملته مې وخت واخیسته خپل ځان نه مې وخت واخیسته چې بس دا به راسره وي د همدې ورځې یادګار په مثلا سلفي دې واخیسته او سلفي مې واخیسته نو دې وخت کې کسان را ډېرېدل شاوخوا 13 کسان موږ برابر شو څنګه راغلی شمشاد امتحان ته راغلی او کومې برخې ته راډیو کې تخنیکر دا 13 کسان ټول د همدې تخنیکي برخې دپاره وو موږ به پکې ښه کامیاب شو یو وخت څوک راغلو تاسو هم دلته ولیدئ که څه هم تاسو سره خو بلد وم لیدلي مو وایي خو لکه پام ایستلی ویم په خان ډیوالي نه وه امتحان صحنه شوه خو دې صحنه کې ما ولیدل چې 15 شپږ کسانو پرچې همداسې کېښودې دوی لاړه وایي چې موږ پکې نه یو چې یو به کمېده زه به خوشحالېدم چې زه یو خو کم شو چانس ډېر سو بالاخره امتحان مو ورکړه په همغې ورځ باندې د امتحان په ورځ باندې د عملي کار دپاره راکوز شو وایي چې تا کار کړی ما ویل هو ښه نو راډیو ته راغلو همدغه سټډیو چې اوس ده دلته راغلو پوښتنې وشوې زه نه پوهېږم چې ښې به وي که نه خو خبره دا وه چې یو خو دا و چې موږ هلته تازه کار کړی و او بل ما کمپیوټر ساینس لوستی و نو بیخي هر څه سره ډېر ښه اشنا وم پرچه په انګلیسي ژبه وه او ځینو ملګرو ځکه هلته پرچې پرېښودې چې موږ پرې نه پوهېږو نو امتحان وشو عملي کار پوښتنې مو شوې او ځواب راکړل شو چې تاسې لاړ شئ تا ته به یاد نه وي ما درته زنګ ووهه چې خوشحال صاحب امتحان زما څنګه و که تمه یي چې زه سبا پاتې شم که تمه نه وي چې زه کور ته لاړ شم ناوخته کېږي روژه ده او زه باید لاړ شم لغمان ته نو تا راته ویل چې نه ته پاتې شه زړه مې ډاډه شو یعنې داسې یو 50% ډاډه شوم سبا بیا له همغه شمېرې زنګ راغی او وایي چې تاسې راشئ انټرویو دپاره انټرویو کې راغلو خبرې مې وکړې او بیا لاړم بیا چې لاړم بیا مې تا ته زنګ ووهه چې زه لاړ شم تا ویل چې لاړ شه که پاتې شم او تا ویل چې لاړ شه بس موبایل مې بند کړم هلته نو لاړ شه نو بل ځل یو څه رڼایي وه که نه پاتې شه او نن لاړ شه په دې معنی چې نه کېږي کار لاړم ورځې تېرېدې د روژې 28 تاریخ 28 روژه وه اختر ته 3 ورځې پاتې وې نو زه په تم وم چې هغې شمېرې نو بیا ځان کله راځي یو وخت په تم بیا هغه تم هم ختم شو بل وس نه راځي نو کیسه خرابه شو بیا د همغه شمېرې له زنګ راغی بیا به درې را سره خبرې وشوې وایي چې تاسې له موږ سره کامیاب یې او سر له سبا راشي خپلو کارونو ته او نورې خبرې له نږدې کړو ښه مو ویل چې سبا راشم بله ورځ اختر دی څنګه به شي وایي ښه زه د اختر په 3 ورځ راشه 6 ورځې پکې وخت راغی دا 6 ورځې هېڅ نه تېرېدې اختر دوه چنده څه اختر خو دوه چنده شو دا ورځې نه تېرېدې اختر بیخي تېرېده نه خو بالاخره راغلم کار شروع شو او شاوخوا 3 کاله او یو میاشت مو کار وکړ دا چې څنګه و په دې به تاسو پوهېږئ دوستانو قصه خواږه وه غوښتل مې مطلب تاسې هم واورئ د سید عمر صاحب زه باوري یم چې ډېر مینوال به په تمه و چې سید عمر صاحب دا قصه تر پایه واوري ډېرې خبرې ما سره هم وې ما ورته دلته اشاره کوله چې ته خبرې رالنډې که منځ منځ کې کېدای شي نورې خبرې هم درلودلې لومړی یو نظم اورم بیا په شعر و شاعرۍ خبرې کوم ځکه دوستان ډېر په تمه سول او معمول داسې وي چې کله وقفې نه وروسته زه راځم زه له شاعر نه یا هم هغه څوک چې راسره میلمه وي یا ته شعر اورم یا ته ترنم اورم زه غواړم تا نه نظم واورم ښه هماغه نظم به ووایم چې یو دوه کرښې تا وړاندې ډېر وخت ډېر وخت بیخي شاید د راډیو اورېدونکو ته تکراري وي ځکه یو ځل دوه ځله ویل شوی هم دی که ډېر ویل شوی فکر کوم ستاسو په غږ هم ویل شوی خو په هر صورت ما ویلی یو وخت تا ته پکار ده چې سجدې وشي خو تا ته پکار ده چې سجدې وشي خو بیا به کافر شم بیا به خدای خفه شي تا ته پکار ده چې سجدې وشي خو بیا به کافر شم بیا به خدای خفه شي که زه خفه شمه بلا راپسې خو پکار نه ده چې لالی خفه شي الله 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 زه پر ځان هر ډول سختي منمه ستا په څېره خفګان لیدلی نه شم ما ته مې اوښکې د مورکۍ یادوي زه په ښیښه باران لیدلی نه شم مسافري ده ولا سخته هم ده خو زه هم تا پالم هم کور پالمه ما سرکشي له کاره نه ده کړې خویندې پالمه کشر ورور پالمه مسافري ده ولا سخته هم ده خو زه هم تا پالم هم کور پالمه ما سرکشي له کاره نه ده کړې خویندې پالمه کشری ورور پالمه ښځه پرېږده مړه خپل حال ووایه زما او ستا جنجال به چېرته رسي له لیونو نه خو لا اوس به طریقه وایه دغه حال به چېرته رسي زما د سترګو د رڼا لامله ای له جنت راوتلې هورې خدای خبر زه به د لایق شم که نه ای مبارکې ای سپېڅلې هورې الله الله زه د درد ډېرې تجربې لرم زه د درد ډېرې تجربې لرم زه د درد ډېرې تجربې لرم دا ځکه ستا غم ته پیاوړی یم زه ماشومتوب کې له پلار پاتې یتیم زه لکه تور سیند چې راوړی یم زما لپاره هېڅ خفګان ونه کړې
زما لپاره هیڅ خفګان ونه کړي، زه کور کې غره د دعاګانو لرم، ماته مې ناسته د سپین سر یادې لاس په سر د دعاګانو لرم. بیا ووایه. زما لپاره هیڅ خفګان ونه کړي، زه کور کې غره د دعاګانو لرم، ماته مې ناسته د سپین سر یادې لاس په سر د دعاګانو لرم. کله ناهیلی شمه وژاړمه، کله په دې خبره زړه راغټ کړم، کله د خدای مهرباني ورځه وغواړم ورو ووایم دا لنډۍ چې دا به د پاکه لاره ځه وه چې تی ښایسته کړې زه یې مین در باندې کړم. الله ډېر زبردست ډېره مننه ژوندی اوسې. شعر شاعرۍ ته څنګه را داخل شوې؟ غواړم دا واورم. بیا دلته څو پوښتنې نور هم لرم. علاقه وه شاعرۍ سره. ما ورته وړاندې یادونه وکړه، ما به راډیو ډېره زیاته اورېده. په راډیوګانو کې به مې ادبي بنډارونه اورېدل، مشاعرې مې اورېدې، شعرونه مې لوستل. زه د مکتب د دورې بیخي ډېر د شعرونو کتابونه ځان سره لرم. په راډیو کې به چې ما د کوم کتاب نوم واورېده چې نوی چاپ شوی، یا به په کوم راډیو کې د یو کتاب په اړه د یو چا په د شاعرۍ په اړه خبرې کېدې، ما به هغه کتاب واخیسته، هغه به مې لوسته، خوند به یې راکوه. بیخي ډېره علاقه وه. ما ویل چې نو خلک شعر لیکي او دومره علاقه هم لري، خو ته یې مو لیکه. شاید نه، حقیقت دی بیخي. لومړي سر کې زما شعر هغسې شعر نه و، لکه ما به چې ملګرو ته ویلې خوند مې نه راکوه چې ورته یې ښکاره کړمه. کله چې په خبره برسېره شوه چې زه هم شعر لیکم، یو دوه راډیوګانو رسنیو کې مېلمه شوم ننګرهار کې، تشویق شوم د ملګرو لخوا بیخي ډېر. هماغه و چې ادامه مې ورکړه، خو دا ادامه تر ننه پورې ډېره سسته ده. لکه ما سره هم پوښتنه همدا وه چې شعرونه دې ډېر ښه دي، خصوصا نظمونه دي. هر څوک یې چې اوري غواړي بیا یې واوري. دلته یو بله خبره هم ده، سړی که ستا ظاهري ژوند ته وګوري، ظاهري بڼې ته دې وګوري، ډېر خوشحاله یې، ډېر مست دی، ډېر مطلب د ملګرو د مجلس مالګه یې، همیشه چې وایي سهار دلته ستا هغوی خوشحاله چې زر ټوکې مو برابرې دي. اما په شعر کې د یو ډول درد پروت ده، یو څه پراته دي چې د مایوسۍ خبرې زیاتې کېږي. د دې تر شا څه پراته دي؟ اظهار زما ژوند ښکاره نه، په درون کې مې ډېر سخت ځوروي، ژړوي مې، حتی ډېر سخت کله کله مایوسه شم. خو تا د ظاهري خبره وکړه چې بیرون ډېر خوشحاله یې. له دې هر څه سره چې ما ته خدای راکړي، یو هنر یې همدا راکړی چې زه ځان خوشحاله ساتم، خوشحاله ساتلی شم. ډېر زیات خوشحاله یم د خدای تعالی نه، ډېر زیات راضي یم. که همدا حالت وی لکه دا وچې یا دچې او زه ورته هماغسې وایي، زه به اوس نه وم، سهار به بیخي نه و، ورک به و، هېڅ شی به هم نه و. یو کمال چې دی هغه هم دا دی چې ما ته خدای تعالی راکړی، نه غواړم ورک شمه، نه غواړم له ملګرو ګوښه شمه، غواړم هر وخت فعال اوسم، ژوندی اوسم. او د شعر لیکلو یو لامل هم دا دی چې ښه ژوند خو په دې رقم و، اوس که په ښه کېدو دی یا به ښه شي یا ښه دی، ښه که زه نه اوسم خو یو شی خو باید پاتې. زموږ یو ملګری دی ډېر تکړه شاعر دی، عبداللطیف خالص، هغه وایي چې زه نه غواړم مړ شم. دی د خپل یو کتاب کې لیکنه کړې وه، دی لیکلي و چې زه نه غواړم مړ شم. ښه نو څنګه نه غواړې مړ شي؟ خو یعنې که زه مړ شم خو چې نوم خو مې ژوندی وي، خو شاعري خو مې ژوندی وي، نو یو لامل هم دا دی. سخته نه ده نو بیا څه مطلب یو څوک د دومره دردونه غمونه یو ډېر سخت مزل یې وهلی مخکې او بیا دا تمثیل کوي، دا تمثیل سخت نه ده؟ ډېره سخته ده، نهایت ډېره سخته ده. خو بیا هم وایم چې خدای دا کمال راکړی، دا هنر یې راکړی. یوازیتوب کې مې که ما څوک وګوري بیخي به راسره خبرې ونه کړي. ډېر تا وړاندې په پېژندنه کې یوه خبره وکړه چې خلک وایي چې سهار ډېر مغروره دی. دا پوښتنه هم شته یو غرور نه دی. زه په خپل ځان او په خپل ژوند کې ورک یم، او دا کله کله چې راښکاره کېږم یا د ملګرو په منځ کې یا ښکاره یم که نه، دا اوس چې یم، دا د همغه هنر تاثیر دی. که زه هماغسې شم او دغسې نه شم لکه دا اوس چې یم، نو زه ورکېږم. وایي ژبه یې ډېره ترخه ده، ځینې خلک وایي ژبه ترخه کاروي. یو خاطره به مو وایم. شمشاد کې لومړی وختونو کې همکارانو ډېر شکایتونه کول چې سهار په موږ ډېر تیز راځي، په موږ ډېره غوسه کوي، وا سړی غوسه مې نه ده کړې، په چا تیز نه یم ورغلی. عادت شول را سره. څېره مې داسې ده چې زه که عادي خبرې کوم یا عادي حالت کې ناست یم، هېڅ کیسه نه وي، نو فکر کېږي چې ډېر غوسه دی، خفه دی، جنجال باندې دی، اوس ورسره خبره وکړه جنګ کې در سره، داسې نه دی. لکه
دا زما څېره همداسې ده خبره مې ځکه ترخه وي چې پاکه وي زه خو نه پوهېږم خو ملګري وایي چې سړی په زړه هغه دې په خوله وي نو خو هغه د زړه خبره څوک چاته کوي طبعا ترخه لګېږي نو یو لامل همدا دی سهار مغروره نه دی دا پوښتنه مې ځواب شوله که نه ځکه یو د مغروریت خبره وه یو د ژبې خبره وه د لیکنو په اړه هم خلک وایي چې ډېره ترخه ژبه کاروي کله کله وایي چې دوهم قانع صاحب دی دا قصه کېږي دا خبره کېږي ملګرو منځ کې هو قانع صاحب لیک نه ډېر خلک ویره لري هماغه ستاسو په اړه هم همداسې اوسه خلک حقیقت وایي یا حقیقت ته اشاره کوي خو په داسې بڼه یې کوي چې هغه حقیقت سړي نه هېر شي بس په لیکنه کې ورک شي زه هغه څه وایم هغه څه لیکم چې دي هغه څه وایم چې خلک یې وایي هغه څه وایم چې هغه د خلکو ژبه ده شاید جلال آباد نه لیکي جلال لیکي په عامه اصطلاح نه دغسې خو به هم نه کوم خو که د ترخوالي او د تیزوالي خبره وي دا حقیقت دی او د حقیقت منل رښتیا هم چې ډېر سخت وي په خلکو ډېر ښه نه لګېږي که نه داسې به نه وایم چې بد لګېږي خو ښه نه لګېږي طبعا د ملګرو ګیلې ټولې په ځای دي خو بس زه داسې یم یو غزل اورو بیا قصې لرو خوښه دسې هر غزل ستا انتخابي موږ اورو غزل وایم چې همدا نن مې لیکلی دا به بیخي موږ هم نه یوازې څو ساعتونه کېږي چې لیکلی مې دا تا چې کله د راتګ او د خپرونې خبره وکړه نو دا رانه ولیکل شو دا نو بیا ښه شعر دی ښایي زه یم د ځان له غمه تشې هدیره کې روان زه یم د ځان له غمه تشې هدیره کې روان ویره د ژوند له بمو ډکې خاریه کې روان زه یم د ځان له غمه تشې هدیره کې روان ویره د ژوند له بمو ډکې خاریه کې روان عجب منظر دی ته زما قد ته حیرانه او زه دا ستا د لختو زلفو تماشه کې روان واه بیا ډېر زبردست ده عجب منظر دی ته زما قد ته حیرانه او زه دا ستا د لختو زلفو تماشه کې روان زبردست غربت ازار شم دا د څه ډول سزا راکړه غربت ازار شم دا د څه ډول سزا راکړه زما یاران له مانه لرې فاصله کې روان که خدای کول د منزل ګټه به د دواړو وي بیا چا سره ګډ یم د عشق په قافله کې روان زبردست وډار شم خوب و ته په سپین لباس کې هسکه غړی او زه ټیټ سر د خپل ارمان په جنازه کې روان الله دا انګیرنه د پښتو ده شاید نن راشي ډکه مې ولیده د چایو په پیاله کې روان زبردست بیا وایه دا انګیرنه د پښتو ده شاید نن راشي ډکه مې ولیده د چایو په پیاله کې روان که زه ونه وسم نو دا څومره جالبه ده بیا هر څوک که ووایي سهار دی توره شپه کې روان بیا وایه که زه ونه وسم نو دا څومره جالبه ده بیا هر څوک که ووایي سهار دی توره شپه کې روان زبردست څو پوښتنې غواړم لنډ ځواب یې واورم د خوښې خبریال دی څوک دی د خوښې خبریال د خوښې ویان مې راته مخامخ ناست دی رښتیا تر ننه پورې خیر زه خبره نه وم خبریال د خوښې خبریال مې هغه دی چې په حقیقت پسې ګرځي هغوی چې په رښتینې معنا خبریالي کوي هغوی چې د چارواکو زورواکو او هغه څوک چې نه یې غواړي کار ته پرېږدي نه یې غواړي حقیقت ته پرېږدي د هغوی زور ته تسلیم نشي هغه څوک دی چې دا ولس ورته ضرورت لري او دی ولس ته کار کوي مشخص نه دی هر هغه څوک چې په رښتینې معنا ولس ته کار کوي دی خاورې ته کار کوي دی وطن ته کار کوي ملي ګټو ته ژمن وي د ژورنالیزم اصولو ته ژمن وي هغه زما د خوښې خبریال دی ځانګړی څوک نشته څو ځلې مین شوی فقط جواب اورم یو ځل مطمئنه یې ښه ډېره ښه ده غواړم پوه شم چې سهار په ژورنالیزم کې ډېرو برخو کې کار کړی تر کومه بریده چې زه پوهېږم ما ته معلومات شته داسې کومه برخه ده
یا هم داسې څه دي چې ستا زړه کې ارمان و هماسې پاتې تر هغه کار دې ونه کړ؟ اظهار په شمشاد کې یوه خوبي دا ده، زه چې کله لاړم نو ما پر فیسبوک یو عکس واچو چې د سیمې په کچه د ظرفیت لوړونې له یو ستر مرکز څخه راووتم. شمشاد همداسې یو ځای دی او ملګرو پوښتنه وکړه چې چېرته څوک څه شی که نه، ما ویل شمشاد. په هره برخه کې چې ما غوښتل کار وکړم، هره برخه کې چې مې ارمان و او غوښتل مې ځان پکې ورسوم، په شمشاد کې دا زمینه سازي زما لپاره وشوه. د راډیو له تخنیک نیولې، د ټلویزیون تر تخنیک، تر خپرونو، تر ریپورټینګ، تر سیاسي خپرونو چې په شمشاد په راډیو کې موږ لرلې، تر ادبي خپرونو، تر تفریحي، حتی تر کیمرمنۍ، حتی د ټلویزیوني خپرونو تر ایډیټر ما وکړه، ما یاد کړه، ما ته زمینه برابره شوه، ما سره خواري وشوه، ما سره کار وشو. تر اوسه لا هېڅ نه دي پاتې او دا چې اوس پکې کار کوم دا مې له همدې سپېڅلي مسلک سره بېحده مینه ده. ځکه ما کتلې یو څه چې ښه و، کله به که زه دفتر کې نه وم او سهار به و، زه به ډاډه وم چې ځه څوک ستاسې که څومره مشکل پیدا سي هغه یې حل کوي. هغه که هره برخه وه که نه، نو د هغه وخت کې ډېری وخت حساب ډېر حساب به مې کوه، سهار شته به زه بېغمه وم. خدای دورم توفیق درکړي. څو ملګرو دې چې لنډې لنډې پوښتنې کړي بیا یې رالیږلي دي، البته همکاران دي دي. یونس راته پوښتنه کړې ده، وایي چې سهار ته ووایه چې ولې په ځان مینې نارسست دی؟ یونس ته به ووایم چې ژوند د ځان لپاره کوم. دا ځان چې ما ته خدای راکړی دی زما لپاره راکړی، ځکه پې مین یم. او بیا وایم چې ژوند د ځان لپاره کوم، خو غواړم چې ګټه یې نورو ته ورسېږي. وایي سمبوسې ډېرې خورئ؟ هو خوښېږي مې. د خوښ خواړه دې هم دا دي؟ د خوښ خواړه مې چپس دي او چای او وچه ډوډۍ. خپلوان دي سره ښه نږدې دي؟ او خو سمبوسو سره یو ځای پخېږي که نه؟ د خوښ خواړه ډېر زیات مې چې خوړلي او اوس هم ورسره علاقه لرم، خوږ چای، وچه ډوډۍ. په راډیو کې دې څوک نه خوښېدل؟ دا پوښتنه رانه ډېره شوې، نه مې را ځواب کړی اظهار. اوس غواړو چې ځواب یې واورو، بیا نظم اورو. ټول همکاران زما دواړه سترګې ټول مې خوښېدل. یو څوک مې چې نه خوښېدل، لکه هدف دا نه و چې د هغه شخصیت زما نه خوښېده، هدف مې دا و چې له کار سره یې علاقه نه وه، په کار نه پوهېده، په کار کې کار لره. هغه اوس شمشاد سره نشته. ښه نوم یې مه اخله چې بیا په غوسه یې قهري چې ته خو راسره ښه ملګری مې و، داسې خبرې کوې. ښه اورو نظم، له هغې وروسته نو نورې پوښتنې هم لرو، غواړو په هغه باندې خبرې وکړو. لږ شخصي ژوند ته م راسو. لا نه یې راغلی شخصي ژوند ته؟ نه لا نه یم راغلی. نظم وایم نور نږدې دی چې مین شم. دا هماغه مینېدل دي چې تا یې پوښتنه وکړه. ښه ما لکه اوس بیا سر نه ده، هماغه کیسه ده. صحیح ده، راځه. نور نږدې دی چې مین شم، نور نږدې دی ژوند د چا له تورو لښتو زلفو زار کړه. نور نږدې دی چې مین شم، نور نږدې دی ژوند د چا له تورو لښتو زلفو زار کړم. نور نږدې دی چې یو ستړی مزل پیل شي، نور نږدې دی لوبه پیل شي او سیل پیل شي. نور نږدې دی چې یو چا ته غاړې وزم، خدای خیر کړي اخ بلا ته غاړې وزم. ښه دا کوم ځای دی، دنیا ده که جنت دی، اخ دا هوره که لیلا ته غاړې وزم. زبردسته. نور نږدې دی یوه لویه ګناه وکړم، په خپل ژوند او ملګرتیا مې سودا وکړم. ښه ته خانده راته خانده راته خانده، زه به هم په چیغو چیغو ژړا وکړم. نور نږدې دی له خپل نوم او ستا له نوم نه که دا و کلمه لرې کړو یو کېږي، که دې خوښه وه راځه دا به هم وکړو. وجودونه مې هم بیل بیل نه خوښېږي. ښه ته ووایه چې ستا اوس څنګه چل دی، ښه ته هم په ما مینه یې که نه یې، ښځه څوک دی اوس قابل د تور اوربل دی. ته پوهېږې ستا لپاره ستا ملګرې آن دا ستا پوهنتون هم را باندې ګران دی. دا چې ته پکې خوږه خوږه غږېږې، په خدای خپل ټلیفون هم را باندې ګران دی. بیا ووایه بیا ووایه. ته پوهېږې ستا لپاره ستا ملګرې آن دا ستا پوهنتون هم را باندې ګران دی. دا چې ته پکې خوږه خوږه غږېږې، په خدای خپل ټلیفون هم را باندې ګران دی. نن مې
بیا یاد شوې بیا بلنه راکا په وړکوټي زړګي بیا دا جرأت وکړه ټلیفون دې هم وکړي پرېږده په کور کې او بیا ټولو ته زما ډېر صفت وکړه بیا وایه نن مې بیا یاد شوې بیا بلنه راکړه په ورکوټي زړګي بیا دا جرأت وکړه ټلیفون دې هم وکړي پرېږده په کور کې او بیا ټولو ته زما ډېر صفت وکړه ته پوهېږې تا ته څومره ضرورت دی لکه سوله چې اړتیا د افغانانو او چې نه لکه جنګ چې په کابل وي لکه اورم چې ژړا د افغانانو بیا وایه بیا وایه آها ته پوهېږې تا ته څومره ضرورت دی لکه سوله چې اړتیا د افغانانو او چې نه لکه جنګ چې په کابل وي لکه اورم چې ژړا د افغانانو ښه که ته رښتیا مینه په ما نه یې ښه نو ووایه چې دغه یار دې څوک دی ښه نو دا ټپه دې ولې تل په خوله وي چې زما د یار وربلې وران کړ سیلۍ په لاره جړندو په شانتې ځینې واه واه زبردسته زبردسته دوستانو داسې د سهار صاحب نظمونه واورېدل اوس مو باور بیخي څه وایي سي اظهار خیا ویل سي سهار غزلم لیکي نظمم لیکي خو اما نظم کې چې کوم څه پراته دي دی ټولې د زړه خبرې دي هغه څه دي چې تر ډېره بریده پورې د ده په ژوند کې هغه تېر سوي دي نو همدا لامل ده چې ډېر ملګري پوښتنه هم دا لري چې سهار په نظم کې ډېرې د مایوسۍ خبره کله کله کوي اما دی ډېر خوشحاله ښکاري اصلي کیسه چې شی ده ښه وایي دویم واده کوي کور کې څوک خبر لري اوس دې خبر کړه نو دا داسې نن راتلمه ډېری پوښتنې سوې هغه وکړلې زما همکارانو راته ولیکلې وایي چې دا وکړه دا وکړه دا وکړه دا پوښتنې وې ستا ځواب زندگی زما د وس خبره نه ده دا باید ستا غوښتل مې ستا د نظم په څه زه ووایم خو تا وویلې خو مجبور یم انکار کولی نه شم سلامت ګودر په بیه رانه غواړي او زه سودا د یو چنار کولی نه شم بس دی که ټپه درته وایم ښه که ټپه مو وایي بده به نه د پښتانه اصیله خویه زما په خوله دې لاس نیوچو په دې کړمه یو بل وایي چې که نغه ده ستا به زما نه ګیله کېږي زما د کور په خلکو نه رسي لاسونه خدای مهربانه دی ملګري وایي چې سهار ډېرې ټوکې زده لري ټوکه راته وایي کومه خاطره راته وایي که د ډزو خبره راته کوي د کومو ډزو کومو ډزو به کوم سایل ته تللي وایي که نه کلي کې مسایل و چې چا ډزې کول او همداسې و ټوکه کې مې حساب که خاطره کوم یو ځای کې واده و واده کې پروګرام و سندرغاړي راغلي وو او ډېره مسته موسیقي وه له بده مرغه چې دا دود اوس هم شته دی کله چې موسیقي بیخي زیاته تیزه شوه او هلته نو همغه د واده والا او بیخي ډېر دغه وکړه که نه رقص کېده او نڅاګانې کېدې اول ته ډزې وې نو دلته چا سره وسله وه ډزې وکړې نو طبعا خو ډزې نو خو غږ تیز وي سندرغاړي په همدې مایک کې غږ وکړه چې وروره دا ډزې لږ په کراره کوئ د ډېر ورخطایي نه که نه ځکه دی هم ډېر زیات وډار شو دې نه ویل دا ډزې لکه غږ خو نه سلو کېږي والیا هم نه لري چې دا سلو کېږي ډزې څنګه په کراره کېږي ښه یو بل څه تا سره زیاتره وخت زما په یاد دي کله چې په خپرونه کې یو ځای وي خصوصا دوحه خپرونه کې همکاران در سره نه کېناستل ملت څه تنګول دی پازبول دی له ژبې دې ډارېدل نو خو خو داسې کابره نه نه لکه دا پوښتنه باید دوی نه وشي زه نه پوهېږم لکه تا زړه کې څه لرل یا چې به زیات وخت تخلیق کې داس وې پریزنټر ویل چې دا خلک تاثیر لاندې په زوره راولي هماغه د سیرې خبره ده لکه مثلا زه اوس تا ته ګورم لکه ته خو اوس په دې پوه شوې خو په لومړي ځل زه چا ته ګورم تخنیکر باید پریزنټر ته وګوري د ده په سترګو اته پوه شي د ده په هغه لاسونو خوځولو باید پوه شي چې دی څه غواړي که نه نو ما به چې ورته کتل د دې لپاره چې دی څه غواړي څه ورته وکړم ځکه د مسؤلیت د ده یوازې د غږېدا مسؤلیت او زما د ټولې خپرونې مسؤلیت د تخنیکر په غاړه یې که نه نو دا فکر کوو چې ولا دا ما ته ګوري ډېر زیات په غوسه دی هغه به تاثیر لاندې راغی بیچاره نو زه نه پوهېږم خپرونو کې د همکارانو د کېناستو خبره دې وکړه دوه خپرونه کې موږ دلته ډېر بنډارونه کړي ډېرې زیاتې خبرې به مو کولې ځکه نو هغه داسې خپرونه وه چې موږ باید اورېدونکو سره ډېرې ټوکې کړې وای د دوی د خوشحالۍ دپاره موږ هرې لارې نه استفاده کړې وای نو زه نه پوهېږم چې همکاران ولې نه کېناستل طبعا همدغه د تیزوالي خبره به وه ژبه ډېره تیزه ده او خبرې ډېرې زیاتې دي نو چې ژبه هم تیزه شي خبرې هم در سره ډېرې شي نو بیا به غږېږي که نه او نو دا او بیا چې ونه غږېږي بیا سړی سر دردېږي داسې قصه مې ورسره بیخي خوب نه ورځي یو بل څه
مجلسونو کې یو دفعه په قهر کېږي یو دفعه جګېږي دا څه قصه ده لکه دا عادت د همداسې که نه غواړي چې دا ماحول بدل کړي څه قصه یي ډېرو زیاتو مجلسونو کې ملګرو هم دا خبره راته کړې مجلس چې کله ډېر رسمي شي لکه هلته یو خو داسې چې ضرورت نه وي چې ته باید ډېر داسې رسمي وغږېږي او راغلي ملګري د ساتیرې او د بانډار دپاره ناست دي د حال احوال پوښتلو دپاره نو په هغې کې بیا زه راپاڅېږم رښتیا هم راپانسېږم خو خپل ځای کې ناست یم یو خبره کوم ټوکه کوم چې دا ماحول بدل شي که نه ملګري ډېر راحت ځان احساس کړي په دې خاطر باندې مهرباني څه دې ویل جالبه خاطره ده اورم د رادیو له برخې البته د رادیو کې شاوخوا 3 کال او یو میاشت کار دی وکړه 3 میاشتې فکر کوم یو میاشت هم داسې راتله 3 کلمې میاشت او غواړم چې د رادیو کومه جالبه خاطره دی په یاد ده یا کومه جالبه خاطره ترې لري ډېر زیاته چې جالبه وه او ډېر زیات چې ما او تا ورته وخندل تا ته ونه په یاد ما ته یاد ده خیال مزل خپرونه وه او ته په همدې ځای کې ناست خپرونې ته او زه په تخنیک کې وم نو زړه کې دې دا و چې وروسته زه پوه شوم چې ته ماته ووایې چې سندره اماده کړه چې وقفه اخلو سندره اورو اورېدونکي زنګ راووهه تا د دې په ځای چې ورته ویلي دي وایي چې کوم شی راته وایي وایي چې مهرباني ته نه سندره اورو ډېره جالبه وه او ما ته پوهېږې څه جالبه وه کرکټ کومنټري دی کوله ما ته په یاد زه بیرونو ما اورېدله مې یو څه اوس تا مثلا 2-3 دفعې مسلسل ویلې اشتباه دی ویلې ریویو دی ویلې هو پریویو دی ویلې رښتیا کمنټري مو کوله د ریویو او د فریویو خبره وه ریویو بیا کتل که نه او نو خو دې کې دا دواړه یو د بل په ضد وکارېدل که نه لکه دواړه په یو ځای نه کارېږي خپل ځایونه لري که نه نو پریویو هغه چې هغه تیر شي یو لوبه کې یو صحنه تېره شي هغه بیا ته ګورې که نه او کله چې بیا مثلا یو ځای کې مشکل وي مثلا آوټ کې شاټ کې بال کې که نه نو هغه بیا پریویو کېږي د دې لپاره ګوري چې هغې باندې امپایر پرېکړه کوي که نه دغه ځای کې مشکل و خوا خطا ته درکړو څه راباندې اورې نو نظم نظم راته وایه هر یو شی ستا خوښوي ستا باجوي ده ته یې وایه که نظم وایي زه خوشحاله زه خو نظم خوښېږي عموما ستا نظم سره مینه م لرم اورم م خپله مې لوستلې دي یو سندره چې د یو چا ویلې وه که نه فکر کوم هغه هنرمند هم سهار نومېده بیا تا هم همیشه به دې نشروله چې په زړګي قات شوم رامه شوم راولوېده وه په تا مین شوم میرات شوم داسې وه که نه غزل دې زه اورم خو ما نظم مې خوښېږي غواړم نظم واورم نظم اورې ښه هغه نظم چې ستا په غږ ډیکلمه شوی هم دی او اورېدونکو اورېدلی اوري خو هلته به چې اورېده ډېر زیات به خفه کېدې اوس مه خفه کېږه زه درته وایم صحیح ده ژوند مې څه دی ټول ارمان دی ژوند مې څه دی ټول خفګان دی او خفګان مې هم د ځان دی ځان مې هم په ځان تاوان دی ټول له درد ډک داستان دی ژوند مې څه دی د یو چا زړه ته کتل دي د یو چا په خوښه کار دی په مړه ژوند دي غږ خبرې د هغه په زړه کول دي ژوند مې څه دی له یو چا نه لرې تلل دي د یو چا خفه کول دي له یو چا نه په اول ځل دومره لرې یو څوک لرې پرېښودل دي ژوند مې څه دی کشر ورور ته دروغ وایه وړې خور ته تمه ورکه او بیا تش لاس ورته راشه او د مور له سترګو لرې چېرته پټ پټ په ژړا شه ژوند مې څه دی کشر ورور ته دروغ وایه وړې خور ته تمه ورکه او بیا تش لاس ورته راشه او د مور له سترګو لرې چېرته پټ پټ په ژړا شه خیر دی خفه نه شي خیر دی بیا به در سره یم خیر دی خفه نه شي خیر دی دا شپې به شي تېرې خیر دی بیا به در سره یم تر سبا به در سره یم ته په ما پسې خفه یو زه په تا پسې خفه یم ژوند مې څه دی خو بې پلاره زندګي ده اوس مې ړنګه باچاهي ده اوس مې هغه مزې نشته اوس د خپل لاس مزدوري ده ژوند مې څه دی خو بې پلاره زندګي ده اوس مې ړنګه باچاهي ده اوس مې هغه مزې نشته اوس د خپل لاس مزدوري ده په یو چا یو څو پیسې د له چا ډېره قرضداري ده ژوند مې څه دی بس د مور د اوښکو شمار دی ژوند مې څه دی بس د مور د اوښکو شمار دی د دې حال لید به څوک وکړي دا حالت د دار دی او د خپل زړګي سنګسار دی ژوند مې څه دی
بس د بل چا نوکري ده او په زړه باندې نازک ته سخته شوې خام هلک ته چا نه لرې زندګي ده. کیسه داسې د یو چا مسیج کتل دي او په صریخو ډکو سترګو یې لوستل دي، یو چا لویې ګیلې دلته خلاصې کړي او ژوند مې څه دی د یو چا مسیج کتل دي. کیسه داسې د یو چا مسیج کتل دي او په صریخو ډکو سترګو یې لوستل دي، یو چا لویې کیسې دلته خلاصې کړي او سهار ته یې ګیلې راټولې کړي. دا له ما خفه هغې راته لیکلي چې په سفر تلې درجګه نه شوم، ته خفه نه شې، زه سلګو نیولې ومه. کله کله شعرونو کې یو انسان ځان ویني، کله کله ډېر وخت بیا دا داسې یو نظم اوسې ما چې دا ویلم دی بیخي مې خپل ژوند پکې لیدلی دی، خپل تصویر مې د ژوند پکې لیدلی. ډېره ډېره مننه ښاغلی سید عمر سهار چې سره له مصروفیتونو دې زموږ دعوت ومنه راغلی خپرونه کې در سره ګډون وکړو. کور دې ودان که سوایل لري مهرباني. ډېره مننه اظهار، سلامت اوسئ. لیدونکو نه مننه چې خپرونه یې وکتل، اورېدونکو مننه چې وایې اورېده. سهار هماغه سهار دی، سهار نه دی، دا مو وایه ورته مغرور نه دی. ژوند داسې دی چې سړی پکې هر هغه څه ته چې خلک غواړي رسیدګي نشي کولی، ځکه زما ژوند، زما کار، زما حالت یوازې ماته معلوم دی او فکر کېږي چې داسې نه ده که نه، ځکه دغه وخت بیا ګیله کېږي، ځکه که یو څوک ما درک کړي نو بیا دا ګیله نه کېږي چې یاره سهار مغروره دی. سهار د هر چا د پښو خاورې دی. ډېره مننه. کور ودان زموږ د سر تاج یې، خوشحاله اوسئ. لیدونکو او اوریدونکو له تاسې هم مننه چې تر دې وخته را سره پاتې سوئ، خپرونه مو را سره ولیدله، وام اورېدله. تر بیا بلې اونۍ ښه وختونه، الله مو مال. له لیدلو مو مننه.